له نشهیي توکو څخه د ځوانانو د ساتنې تر عنوان لاندې د والیبال تورنمنټ پای ته ورسېد. دغه د بي کلبونو تورنمنټ چې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو 40 ټیمونو پکې برخه درلوده، په لوبې ته د احمدشاه میخیل لوبډلې او پردیس کلب لارو موندله چې په ترڅ کې د پردیس کلب د احمدشاه میخیل لوبډلې ته ماتې ورکړه او له 5 میدانونو څخه 3 میدانه وګټل. د لغمان د ورزشکارانو ټولنې مشر احمدشاه ویل چې دغه تورنمنټ یې له نشهیي توکو څخه د مخنیوي په موخه په لار اچولی و څو ځوانان ورزش ته مخه وکړي او له نشهیي توکو وژغورل شي. دغه تورنمنټ د لغمان ولایت د 40 ټیمونو هغه جوړ شو چې 40 ټیمونو کې اشتراک کړی ول، د قرغې، د الینګار، د علیشنګ، د هر کونج د لغمان نه د اختر دومره شروع شوی و چې فایل لوبه نه نو چې په فایل لوبه کې د رئیس احمدشاه قلی شیخان ټیم او د اجي فردیس د ټیمونو ترمنځ فایل لوبه وه او چې په دې کې د اجي فردیس ټیم لومړی مقام وګټه، اول مقام، او د رئیس احمدشاه ټیم دوه مقام وګټه. آینده کې موږ بیا کوشش کوو د لغمان د ورزشکارانو ټولنه کوشش کوو چې همدغسې ټورنمنټونه جوړ کړو، لږ شانتې اوازې و د خلکو اخوا دېخوا د نورو خلکو چې وضع خراب ده او که موټر بم ده او موټرسایکل بم ده. موږ بیا هم هغه ورزشکاران چې همیشه سوله غوښتي، د سولې غوښتونکي دي، موږ لغمانیان چې همیشه سوله غواړو، واقعیت چې لغمان د سولې کور ده. ګوره دونه سیلبین، دومره تماشاچیان چې په سلګونو تماشاچیان راغلي ول، موږ بیا موږ شو کولی چې د خلکو خبرې اخوا کړو، موږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو. همیشه موږ ورزشکاران یو طرفه سو، نه طالب سره سو نه دولت سره سو. موږ همیشه د خپل د وطن لپاره، د خپل صحت لپاره موږ کوشش کوو چې ښه ورزشکاران ولرو د ولایت په سطحه، چې نور ولایتونو کې ولوبو، په خارج کې ولوبو. آینده کې موږ نور ټورنمنټ هم جوړوو. دغه ټورنمنټ د ځلاند ستور پلوزدیم سوپر مارکیټ لخوا جوړ شوی و چې مالي لګښت یې شعیب استاد کړی و. دا نه مې اړ مننه کوم. د لغمان د ورزشکارانو ټولنه همیشه په هر رشته کې بل دې موږ ټورنمنټونه جوړوو. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې د پردیس کلب لومړی مقام خپل او کپې ترلاسه کړ.